دا په سویلي کوریا کې د جوجو په نوم تر ټولو ستر سیلاني ټاپو دی. د پسرلي په راتګ سره د دې سیمې د مالدارۍ د پراختیا اداره لسګونه ځنګلي او وحشي اسونه دغې سیلاني سیمه کې خوشي کوي ترڅو یې سیلانیان له لیدو خوند واخلي. دا کار د سیلانیانو د خوښۍ او د پسرلنۍ طبیعي منظرې د لا ښکلا لپاره کیږي. په دې لوی میدان کې د آسانو په لیدلو تازه کېږم او د مثبت انرژۍ اخیستو احساس کوم. پسرلی رښتیا هم په زړه پورې دی. په ژمي کې دغه آسان له دغو لویو چمنونو بیرته ټولېږي او په سرپټو ځایونو کې ساتل کېږي. د ژمي موسم کې آسان په ځانګړو سرپټو کوټو کې ساتل کېږي ځکه دا سیمې ډېرې لوړې دي او واوره پکې زیاته وي. د جوجو ټاپو د مالدارۍ پراختیا اداره وایي سږکال یې 70 آسان دغې سیلاني سیمې ته ورخوشي کړي چې تر اکتوبر میاشتې به په دغو شنو سیمو کې څري. د دوی په وینا په دغو سیمو کې ځانګړي لارښود کارکوونکي هم ګمارل کېږي ترڅو سیلانیانو ته له آسانو سره چلند ور زده کړي.